یوه ورځ یوې مېرمنې له خپل خاوند څخه پوښتنه وکړه: په رنګونو کې دې کوم رنګ زیات خوښیږي؟ خاوند یې وویل: تور رنګ مې ډېر خوښیږي. مېرمنه یې لاړه، تور حجاب یې په تن کړ او د خاوند مخې ته ودرېده او ویې ویل: څنګه ښکارم؟ خاوند یې موسکی شو او ویې ویل: کټ مټ د فرښتې په شانتې ښکارې. څه موده وروسته مېرمن په سپین حجاب کې خاوند ته مخامخ ودرېده او ویې ویل: ښه نو دا ځل څنګه ښکارم؟ خاوند یې په خوښۍ او مینه‌ناکه لهجه ځواب ورکړ: او ماشاءالله، ډېره زیاته ښکلې ښکارې، نظر دې نه کړم. ورځې تېرېدې، یوه ورځ یې مېرمن ناڅاپي په بل رنګ حجاب کې راځي او د خاوند څخه پوښتنه کوي: ښه نو دې حجاب کې څنګه ښکارم؟ خاوند یې د تیر په څېر دا ځل د خپل مېرمنې ډېر زیات صفت او ستاینه وکړه او ورته یې وویل: ډېره زیاته ښکلې ښکارېږي. داسې الفاظ نه لرم چې ستا د ښکلي حجاب ستاینه پرې وکړم. مېرمن چې خپله ستاینه د خاوند له خولې اوري، ډېره حیرانېږي او له خاوند څخه په ډېره حیرانتیا پوښتنه کوي: ته نن یوه خبره راته وکړه، هغه دا چې ستا د خوښې رنګ تور رنګ دی، مګر زه چې به په هر رنګ حجاب کې ستا مخې ته راتلم، نو تا به هر ځل زما د حجاب ډېره ستاینه کوله. ولې؟ د خاوند پر شونډو یې موسکا وغوړېدل، مخامخ خپلې مېرمنې ته ودرېد او په ډېر ښکلي انداز یې وویل: رنګ مهم نه دی، بلکې ما ته مهم ستا حجاب او پرده ده. ته چې په هر ځل زما مخ ته په ښایسته اسلامي حجاب کې راتللې، زه به د هر ځل څخه زیات په تا مینېدمه.